السلام علیکم. خو ملګرو د ویډیو ایډیټ کول لپاره یو نوی او اسانه اپلیکیشن راغلی دی. که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې خپلې ویډیوګانې ایډیټ کړئ، نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. دغه اپلیکیشن هم تاسو ته ښایم او دغه اپلیکیشن طریقه هم تاسو ته ښایم چې تاسو به څنګه په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې خپلې ویډیوګانې ښایسته ایډیټ کوئ. څنګه چې تاسو ته زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په دې کې به تاسو ته مختلف ټیمپلیټس هم میلاو شي، فلټرز به پکې تاسو ته هم میلاو شي. دا شان تاسو پکې خپل ویډیو سلو موشن ته اړولی شئ، هغې له سپیډ ورکولی شئ، خپل ویډیو پکې تاسو سپلیټ کولی شئ، یعنی که تاسو نه په ویډیو کې څه غلطي شوي وي نو هغه پکې تاسو کټ کولی شئ. دا شان نور پکې هم تاسو ته ډېر زیات مختلف څیزونه میلاو شي. ټول درته ښیم چې دا د سره لپاره کار کوي او داسې څیزونه دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ویډیو شروع کوو، خو فرسټ اف آل زه تاسو دا وښیم چې تاسو به دا اپلیکیشن د کوم ځای نه په خپل موبایل کې انسټالوئ، په دې کې به څنګه تاسو ویډیو ایډیټ کوئ. خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې بیا زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. او که ویډیو هم خوښه شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي. وګورئ فرسټ اف آل به تاسو کې په خپل موبایل کې به د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه هم تاسو ته کمنټ میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه لینک نه به تاسو وکړئ د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کوئ، به څوک سمپل دا دغه رقم اوپن کړئ. فرسټ اف آل به تاسو دلته یو آپشن درکړي، زه تاسو ته ټوله طریقه درښیم. تاسو ته ښکاري تاسو به دا آپشن درکړي، تاسو به څه وکړئ، لاندې به د پلس نشان باندې کلک کړئ. بیا به تاسو وکړئ بره به کلک واخلي په نیو پروجیکټ باندې. نو تاسو به ګیلري ته لاړ شئ، د ګیلري نه به خپله یوه ویډیو بیا سلیکټ کړئ. نو تاسو ته ښکاري هغه ویډیو اوس دلته راغله. اوس فرسټ اف آل چې تاسو له کوم آپشن درکړی ټیمپلیټس، که تاسو به دې باندې کلک واخلئ، په دې کې به تاسو ته ډاونلوډز یا چې تاسو څومره کار په دې اپلیکیشن کې کړی وي هغه به تاسو ته دلته مکمل شو کوي. تاسو ته ښکاري مای کریشن کې به تاسو ته شو کوي. دې نه وغیره که تاسو به سیکنډ نمبر آپشن باندې کلک کړئ فلټر، نو په دې کې به تاسو ته ډېر زیات مختلف فلټرې میلاو شي. تاسو ته بره ویډیو ښکاري چې تاسو په خپله هر یوه ویډیو باندې اپلای کولی شئ او خپلې ویډیو له مختلف کلرونه خپله ویډیو پکې یعنی ښایسته جوړولی شئ. د دې نه وغیره په دې کې سپیډ آپشن دی، که تاسو په دې سپیډ آپشن باندې کلک کړئ نو زه په دې باندې اواز سلو کړم، نو تاسو ته ښکاري دلته تاسو خپله ویډیو سپیډ اپ کولی شئ، ورسره خپله ویډیو چې دغه تاسو سلو موشن ته هم دلته اړولی شئ. تاسو ته ښکاري په دې کې دغه ګراف دی، د دې په مدد سره تاسو خپله ویډیو سلو موشن ته یا سپیډ اپ کولی شئ. تاسو ته ښکاري دا ټولې آپشن تاسو دلته در کلیک راځئ، لاندې طرف ته بوځم، نو تاسو ته ښکاري دا ویډیو ډېرې زیاته په سلو موشن کې اوس شوه. که تاسو دا لاین بره بوځئ، تاسو ته ښکاري دا یو ګراف تاسو ته شو کړی دی، بیا به ویډیو په فاسټ موشن کې شي. تاسو ته ښکاري ما بره بوتله، اوس ویډیو څومره تیزه شوه تاسو ته ښکاري. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپله ویډیو سلو موشن کې کولی شئ، ورسره فاسټ موشن کې کولی شئ. دې نه وغیره تاسو له سپلیټ چې کوم آپشن درکړی دی په سره تاسو خپله ویډیو کټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري مطلب زه غواړم چې دا چې کوم ځای دی د خپلې ویډیو نه کټ کړم، نو تاسو ته ښکاري زه به دا بوځم، دا لاین به په هغه ځای باندې ودروم. تاسو ته ښکاري دا چې کوم وایټ کلر کې لاین دی او بیا په سمپل زه په سپلیټ باندې کلک کوم. تاسو ته ښکاري ویډیو په هغه ځای باندې دوه ځای کټ شوه. نو که تاسو په یو باندې کلک کړئ نو دا یوه تاسو ځان له هم ایډیټ کولی شئ، ورسره تاسو ډیلیټ کولی هم شئ. تاسو ته ښکاري دلته ډیلیټ آپشن تاسو له درکړی دی. دې نه وغیره سایډ ټریم آپشن تاسو له هم درکړی دی، په مدد سره هم تاسو خپله ویډیو د سایډونو نه کټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري په دې کې د دواړو سایډونو نه ویډیو کټ کېږي. د دې نه وغیره افیکټس کوم آپشن دی، که تاسو په دې باندې کلک کړئ تاسو ته ښکاري په دې کې به ډېر مختلف دغه څیزونه تاسو ته میلاو شي. تاسو چې څومره افیکټس دلته سلیکټ کوئ تاسو خپلو تصویرونو دپاره هم دلته سلیکټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري که زه به دې کې یو سلیکټ کړم نو زما ویډیو بیا په هغه ډیزاین باندې پلی کېږي. تاسو ته بره ویډیو تاسو ته ښکاري دا به همدغه شان بیا پلی کېږي. تاسو دغه شان خپل تصویرونه هم کولی شئ. تاسو ته ښکاري دغه زبردست ډیزاینونه پکې تاسو اچولی شئ. د دې نه وغیره تاسو له ایکسټرټ آډیو آپشن چې کوم دی تاسو هم درکړی چې د دې باندې سره تاسو آډیو دغه کولی شئ، د خپلې ویډیو نه ویستلی شئ. زه به دې باندې کلک کړم، تاسو ته ښکاري دلته آډیو چې دونه هغه د دې نه اوس ووتله، تاسو ته ښکاري آډیو ترې ووتله. له دې نه وغیره په دې کې بیک ګراونډ تاسو خپلې ویډیو له ور بدلولی شئ. د دې ویډیو چې کوم دا بیک ګراونډ دي دا تاسو چینج کولی شئ. تاسو ته ښکاري د بي جي باندې که تاسو کلک کړئ، دلته چې تاسو په مختلف بیک ګراونډ باندې کلک کوئ دا به ستاسو ویډیو ته لګي. تاسو ته ښکاري څومره چې هم تاسو سلیکټ کوئ تاسو ویډیو ته به لګي، خو الریډي د دې ویډیو چې کوم بیک ګراونډ دی تاسو ته ښکاري دا اوس لګېدلی دی. د دې نه وغیره که زه د سایډ ته لاړ شم، بارډر آپشن تاسو له هم درکړی چې دې په مدد سره تاسو خپلې ویډیو له دا بارډر یې جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري زه به دې باندې په یو کلر باندې کلک کړم، تاسو ته ښکاري بره زه به دلته مختلف کلرونه سلیکټ کوم نو بره ویډیو ته بارډر یې بدلیږي. تاسو ته ښکاري په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ. دې نه وغیره تاسو له کراپ آپشن هم درکړی چې دې په مدد سره تاسو خپله ویډیو کراپ کولی شئ. که تاسو نه په ویډیو کې سایډ ته څوک راشي یا تاسو خپله ویډیو وړوکې کول غواړئ نو تاسو ته ښکاري هغه د دې په مدد سره تاسو کولی شئ. تاسو ته ښکاري څومره هم دا مختلف ډیزاینونه تاسو له درکړي دي. د دې نه وغیره میرر آپشن تاسو له هم درکړی چې دې په مدد سره تاسو خپله ویډیو یو سایډ بل سایډ ته اړولی شئ. روټیټ آپشن تاسو له هم درکړی دی، په مدد سره هم تاسو د خپله ویډیو روټیټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري هر سایډ ته تاسو کولی شئ.
دا شان پلی اپشن تاسو له هم درکړی دی په مدد سره هم تاسو خپل ویډیو الټا کولی شئ واپس سیده کولی شئ مطلب تاسو نه په موبایل کې په غلطۍ کې الټا ویډیو شوې ده هغه تاسو له دې اپشن په مدد سره واپس سیده کولی شئ مطلب تاسو داسې ویډیو کړئ تاسو داسې سیده کولی شئ دې نه وغیره تاسو هم پریس ریورس زوم ورسره فارورډ نور هم تاسو له ډېر زیات مختلف اپشن درکړي تاسو په خپل موبایل کې ټرای کولی شئ تاسو به دې په مدد سره ریورس ویډیو هم جوړولی شئ مطلب تاسو په ویډیو کې د کیمرې طرف ته روانې که هغه تاسو به دې اپشن باندې ریورس کوي نو بیا به تاسو په هغه ویډیو کې د کیمرې نه په بیک باندې روانې په ریورس په تاسو روانې کله چې هم تاسو په دې کې ایډیټینګ وکړو تاسو پکې مختلف فلټرې یا نور څه ایډیټینګ تاسو دغه رقم وکړو خپل ویډیو بیا تاسو سیو کوئ څنګه د هغې لپاره به سمپل تاسو دلته باره کلیک واخلئ په دې ایکسپورټ اپشن باندې تاسو ته ښکاري ایکسپورټ که تاسو په دې ایکسپورټ اپشن باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو نه سایزونه غواړئ چې څومره ریزولوشن تاسو غواړئ ورسره څومره تاسو دا شان بیټ ریټ غواړئ یا تاسو ته دلته لاندې ښکاري چې دا به تاسو سلیکټ کړئ تاسو ته ښکاري دا اپشن او بیا به دلته کلیک واخلئ په دې ټیک باندې نشان باندې نو دغه ویډیو تاسو ته ښکاري کنټینیو ټو ایکسپورټ باندې بیا تاسو کلیک کړئ نو دغه ویډیو به تاسو سره په ګیلري کې په لږ ټایم کې راشي تاسو ته ښکاري د دې ایکسپورټینګ دا دلته لاندې روان شو نو خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره ښایسته ویډیوګانې ایډیټ کړئ په اسانه طریقه باندې مکمل طریقه ما تاسو دروښوله امید لرم نن دې ویډیو به ستاسو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله پامان